السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستان ولادي کې چیرو جوړ به یو د سیاست جامع مو پتنوي په نننی لیکچر کې به موږ وایو د آیډراپر نه دوستا موږ سره راځي دلته انټراکټیو فیل ټول راځي دلته موږ سره د آیډراپر نه لاندې دا موږ د دې جنم راوستلی شو او ساده د کیبورډ نه د جی په بټن باندې کلیک کوئ شو نو موږ سره به انټراکټیو فیل ټول راشي نو راځو دلته یو شیپ ډرا کوو یو ریکټنګل ډرا کوو انټراکټیو فیل ټول چې دا موږ سره د دې پوسټ موږ مختلف قسم ګریډینګز چې کوم شو هغه او ملټیپل کلرونه چې موږ غواړو په یو شیپ کې یا یو ټیکسټ کې د موږ سره راشي نو دې پوسټ موږ راوستلی شو نو راځئ دې ته چې د موږ کلر ورکو موږ دې ته چې دا آسماني یعنې بلو کلر ورکو راځو دلته په انټراکټیو ټول باندې کلیک کوو په انټراکټیو ټول کې موږ سره اول دلته چې دا دې کې راځي موږ سره یونیفارم فیل ټول سره چې دا نو دې سره تاسو سره دوه کلرونه راځي چې یو به تاسو سره دلته سپین کلر راشي وایټ چې ورته وایي او بل به موږ سره دلته بلو کلر راشي نو د دوه کلر کمبینیشن نه موږ سره راځي دې پوسټ که تاسو د کلر ځای ته ډایرکشن هم چینج کوئ نو ته دې ځای چینج کولی شئ او که چېرته وغواړئ چې دې ته د موږ کلر چینج کړو د دې بلو په ځای د موږ بل کلر راوړو نو د دې ځای نه هم تاسو راوستلی شئ کوم کلر مو چې خوښ وي دلته دې ځای نه سلیکټ کړئ تاسو سره به دلته راشي او د دې ځلم تاسو کلر ورکوئ شئ چې کوم څنګه کلر هم ستاسو خوښ وي دلته په دې باندې هغه وکړئ او د دې ځلم تاسو ریډ مو خوښ وي ریډ کلر ورکولی شئ او دې ته هم تاسو چې دې طرف ته هم د دې ځای نه چې وایټ مو نه خوښ بل قسم کلر ورکوئ نو د دې ځای نه تاسو دې ته ورکولی شئ اوس که چېرته وغواړئ چې په دې کې د موږ سره نور کلرونه ایډ شي نو تاسو ډایرکټ د دې باندې دلته کلیک کوئ شئ نو تاسو سره په دې کې بل کلر هم دلته ایډ شي چې څنګه کلر هم تاسو غواړئ چې دې کې د موږ سره ایډ شي د دې ځای نه تاسو دلته ایډ کولی شئ څنګه څومره کلرونه چې کمبینیشن تاسو دې دلته جوړولی شئ څومره کلرونه چې تاسو ته پکار وي دې ته څنګه هم ډایرکشن تاسو چینج کوئ داسې چینج کولی شئ په دې کې بیا بل موږ سره راځي دلته دا خو اوس موږ سره لاینر فاونټاین فیل ټول ده په دې کې بیا وروسته بیا موږ سره دلته راځي بل چې دا الیپټیکل راځي موږ سره چې د ګول سرکل په هغه به راځي موږ سره قسم به راسره راځي دلته چې څنګه هم تاسو ته پکار وي تاسو د دې ځای نه دا چې ده سیټ کولی شئ دا الیپټیکل شو دلته در سره بیا دې کې راځي کونیکل فاونټین راځي په دې سره تاسو بیا د هغې نه وروسته موږ سره راځي ریکټینګولر راځي فاونټین کې تاسو سره دا د ریکټینګل هغه راځي د دې ځای نه بیا چې دا مو کولی شئ چې کوم هغه ته یې وړئ که نه چې ته دا کلر دې را سره راشي یا نه دا ټول دې را سره راشي نو دې ځای نه یې کوی شئ او دا چې راوړوکی کوئ بیا د دې ځای نه داسې راوړوکی کولی شئ تاسو د دې ځای نه په دې قسم چینجونه چې ده راوستلی شئ او د دې په واسطه چې تاسو کوم دا کلرونه ایډ کړي د دې کلرونو چې ده
ترانسپیرنسي تاسو د دې نه زیاتولی او کمولی شئ که دا داسې کړئ نو دا به وګوره تاسو سره به ترانسپیرنټ شي او د دې په واسطه خو تاسو سره ریورس کېږي دا کوم فیل چې ده اوس راځو دلته موږ یو بل ریکټینګل ډرا کوو ریکټینګل مو ډرا کوو دلته راځو دا شیفټ سلیکټ دا شیفټ نیسو دا شیفټ چې ده سلیکټ کوو او ټي بټن وو نو د دې دواړو شیفټونو ټاپ به موږ سره یو شي راشي نو راځو دې ته دلته کلر ورکوو او دلته راځو مونږ د کیبورډ نه د جی بټن وو نو مونږ سره به انټراکټیو فیل ټول راشي بیا په دې کې فاونټین ټول ده چې مونږ په فاونټین ټول باندې دلته کلیک وکړو نو ډایرکټ به مونږ سره دوه کلرونو کمبینیشن راشي چې یو وایټ ده او بل را سره آسماني کلر ده نو په دې کې څنګه چې مونږ مخکې ویلې په دې کې راځي د دې نه تاسو سره په دې کې چې کوم هغه پراته دي پیکر چې کوم پیکر هم تاسو په کار وي د دې نه تاسو په دې کې راوستلی شئ اوس که ډېرې ډایرکشن دا چینج کوئ نو تاسو د دې نه چینج کولی شئ او که دا ډیزاین نه وي خوښ دلته نور ډیزاینونه سره شته هغې سلیکټ کړئ هغه ډیزاین هم راوستی شئ دلته د دې ځینې تاسو راوستی شئ او د دې ځینې چې څنګه موږ مخکې ویل چې تاسو لاینر فاونټین اپلای کوئ نو تاسو سره به داسې راشي که تاسو غواړئ چې موږ سره د الیپټیکل راشي نو تاسو سره به دې ډیزاین کې راشي او که غواړئ چې نه موږ سره د کونیکل فاونټین راشي نو تاسو سره به داسې ټایپ کې راشي او که درته پکار ریکټینګولر نو تاسو سره به داسې ریکټینګل په شکل کې راشي او د دې نه پس بیا موږ سره د دلته ویکټر پیټرن فیل دا موږ سره راځو دلته یو ریکټینګل راکوو ریکټینګل مو ډرا کړو راځو دلته موږ جی باندې کلیک کوو او موږ سره به دلته راشي انټراکټیو فیل ټول ویکټر پیټرن فیل ته راځو په دې باندې کلیک کوو نو موږ سره به د دې راشي دلته اوس په دې کې موږ سره چې کوم ډایرکټ د هغه نه سلیکټ وي او به موږ سره راشي د دې نه موږ د دې چې دا چېرته غواړئ چې دا ډیزاین دې موږ سره پکې چې کوم جوړ ده چې څومره تاسو د دې د هغه وړوکی کوئ دومره به تاسو سره پکې دا ډیزاین راځي زیاتو دې نه که تاسو غواړئ چې دا ریکټینګل دې موږ سره داسې سکیو کوئ نو تاسو د دې نه داسې سکیو کوئ شئ څنګه کې در سره پکار وي د دې نه تاسو راوستلی شئ بیا که تاسو ته دې کې پکار وي چې بل ډیزاین دې راشي دې کې تاسو سره وګورئ دلته ډیزاینونه دي داسې هغه کې در سره پکار ده او که نه داسې در سره پکار ده دې کې نو چې کوم ډیزاین هم خوښ وي نو د دې نه تاسو راوستلی شئ دا دلته راوړوکی کوو تاسو وایئ چې دا د موږ سره پکې دا کوم ډیزاین چې ده د دې ځینې تاسو وایئ که موږ سره دا زیات پکې راشي یا کم راشي دلته راځو که نه موږ دا سلیکټ کوو که تاسو وایئ دا کوم سرکل چې دي موږ سره دا د زیاتې راشي نو تاسو د دې ځینې دا کم کوئ دلته راځو دا به تاسو داسې ښکته راولئ نه وګورئ دا به تاسو سره پکې سیوا کېږي چې څومره یې ښکته راولئ
او که چېرته تاسو وایئ چې دا زموږ سره کمې راشي نو د دې نقطې نه به یې ونیسئ او تاسو به مخې ته بولئ نو تاسو سره به دې په واسطه کمیږي ده. د دې نه وروسته چې ده بیا موږ سره دلته راځو یو بل ریکټنګل ډرا کوو دلته. او جیو د کیبورډ نه موږ سره به انټرکټیو فیل ټول راوړي په هغې باندې کلیک کوو. راځو دلته بیا موږ بیټ میپ پیټرن فیل باندې کلیک کوو نو دې کې بیا موږ سره خپل فکري او خپل ډیزاین نه دي نو چې څنګه ډیزاین هم ستاسو خوښ وي دې ځینې تاسو دلته راوستلی شئ. که دا غواړئ چې زیات شي نو د دې ځینې زیات کولی شئ او د دې ځینې د دې کونې یا د دې ریکټنګل نه چې ده تاسو داسې ټیو کولی شئ. د دې نه بېرته داسې چې څنګه هم درته پکار وي تاسو د دې ځینه کولی شئ. او د دې په واسطه خو دا په دې ټول ټولز کې راځي په دې په واسطه تاسو د دې چې دا کوم دا یو اړخ په بل سایډ تاسو داسې اړولی شئ او د دې په واسطه بره سایډ ښکته راځي او ښکته سایډ بره راځي. دا موږ سره فاونټین فیل ټول او اوس که غواړئ چېرته چې دا د موږ سره په هغه باندې فلای شي ټکسټ باندې دلته راځو موږ دا ټکسټ رلو دا داسې وټو دا مو غټ کړو د دې چې دا کلر د دې ځینې ختموو او آوټلاین ورته ورکوو. نو راځو دلته موږ یو ریکټنګل ډرا کوو. ریکټنګل مو ډرا کړو راځو جیو د کیبورډ نه او موږ سره به راشي. اوس چې دې کې تاسو کوم هغه مو خوښ وي فکر مو خوښ وي ډیزاین مو خوښ وي د دې ځینې سلیکټ کړئ. که د دې کې نه وي تاسو د دې ویکټر هغه نه فاونټین فلټر نه سلیکټ کړئ. غواړئ چې دا د موږ سره راشي په دې هغه کې دا ډیزاین دې راشي تاسو دې کلیک وکړئ. راځو د دې ځینې دا چې دا لږ زیاته ورته اوس راځو دلته په فیک ټول باندې کلیک کوو. په دې ټول باندې په دې آبجیکټ باندې چې دا رائټ کلیک کوو او راځو د دې لیسن د فاور کلیپ باندې کلیک کوو. نو راځو په دې باندې داسې کلیک کوو نو د دې هغه چې د ډیزاین موږ سره په دې کې راشي دننه فاور کلیپ واسطه. نو چې څنګه ډیزاین ستاسو خوښه وي غواړئ چې په دې کې راولئ نو تاسو داسې راوستلی شئ په اسانه طریقه سره. غواړو راځئ دې کې یو بل هغه راولو. نو راځو دلته یو ریکټنګل رلو یا ریکټنګل نه رلو په همدې هغه باندې کلیک کوو. دلته په دې باندې کلیک کوو په دې ریکټنګل باندې. په ریکټنګل مو چې کله سلیکټ کړو نو جیو هو چې جی مو ولا د کیبورډ نو موږ سره انټرکټیو فیل ټول راشي. اوس چې تاسو کوم ډیزاین هم خوښ وي چې په دې کې راولئ نو د دې ځینې به تاسو سره راشي. تاسو داسې راکم کړئ
او دلته به تاسو په فینش ایډیټینګ پاور کلیپ باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره راشي په دې کې دننه اوس که تاسو د دې آوټلاین ختم کړئ دا به تاسو سره دې ټایپ کې راشي راځو اوس دې ته یو ریکټینګل تړلو دې ته کلر ورکو او دا فیچ ډاون کو د دې نه لاندې راولو نو دا به تاسو سره دلته راشي تاسو سره به یو ډیزاین جوړ شي نو څنګه د دې پسې تاسو ښه ښایسته ډیزاینونه چې ده جوړولی شئ او دا موږ سره انټرکټیو فیلټونه